د 4000 اسینشل ورډ په باره کې به تاسو ډېر اورېدلي وي چې ډېر زیات لازمي دي د انګلیس زده کولو دپاره، او چا چې هم زده کړي دي په خپل انګلیس کې ډېر زیات بدلون راوستی دی. نن زه تاسو ته د هغې زده کړې په باره کې نشم ویلی څونه زده کړه چې به تاسو د ننني کلاس نه کوئ. دا 4000 اسینشل ورډ کورس زه تاسو ته په یو څو پارټونو کې درکوم. د انشاءالله چې کله تاسو دا ټول پارټونه وګورئ تاسو ته بیا پته ولګي چې اوسه پورې زموږ انګلیش لیول په کوم سټیج کې دی او څو څومره زده کړه موږ په کلونو کې کړې ده په انګلیش کې هغه د کلونو زده کړه به نن تاسو په 3-4 غنټو کې وکړئ او انشاءالله په خپل انګلیش کې به داسې بدلون راولئ چې د هغې په باره کې تاسو ته ویلی نشم. مطلب ښه ډېر زده کړه په انګلیش کې وکړئ او په خپل انګلیش کې به ډېر زیات بدلون راولئ. دا 4000 اسینشل ورډ چې کوم دی دا یو قسم لږ کتاب دی چې یو امریکن پروفیسر لیکلی دی چې نوم یې دی پاول نیشن. د پاول نیشن دا کتاب د هغه کسانو دپاره لیکلی دی څوک چې دا غواړي چې زه د انګلیش په ډېر کم وخت کې زده کړم او ډېر په اسانه یې زده کړم. د دې کتاب په باره کې به تاسو دا پته وي چې دا کتاب په مختلف قسمه ژبو کې موجود دی، په عربي کې، په چاینیز کې، په انګلیش کې، په اردو کې. لیکن د افسوس او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دا زموږ په مورنۍ ژبه پښتو کې نشته. پښتو کې دا موجود دی، په پښتو کې چا نه دی لیکلی تر اوسه پورې. خو نن به انشاءالله په دې کلاسز کې دا د تاسو ته 3-4 کلاسونه په 4000 اسینشل ورډ باندې درکوم. دا ټول کورس به تاسو ته په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې درکړم او انشاءالله زه به درته په یو داسې طریقه وښیم چې تاسو ته به د خواري او محنت هېڅ ضرورت نه وي. تاسو به صرف کلاس تر لږ ګورئ او غوږ ورته ږدئ. تاسو به دی چې انشاءالله کومه خواري او محنت دی هغه ما کړی دی، بس تاسو صرف کلاس ته ګورئ اټومیټیکلی به دا ټول هر څه ستاسو ذهن کې سیو کېږي. د دې کلاسونو به انشاءالله تاسو ډېره زیاته زده کړه وکړئ او په خپل انګلیش کې به یو انقلاب راولئ. بس راځئ چې دا کورس سټارټ کړو او دا خپل انګلیش ډېر های لیول ته بوځو. یونټ نمبر 1 افریډ. دا افریډ معنا دا ویرېدل، د یو شي نه ویرېدل. فار ایگزامپل ډونټ افریډ مه یریږه. ډونټ افریډ. افریډ معنا دا ویرېدل، د یو څیز نه یره کول، ډارېدل. اګري. د اګري معنا دا غاړه کېښوستل، راضي کېدل، په یو څیز باندې راضي کېدل. I agree with you. For example ما سره دی I agree with you. زه ستاسو په دې خبره راضي یم، زه ستاسو په دې خبره باندې راضي یم. Angry. د angry معنا ده غوسه کېدل. What's there to get angry؟ په دې کې د غوسه کېدو څه دي؟ په دې کې د غوسه کېدو څه خبره ده؟ Angry. د angry معنا ده غوسه کېدل، پقارېدل. Arrive. arrive معنا ده رسېدل. You always arrive late. ته همیشه ناوخته راځې. اگزامپل دی you ته always همیشه arrive رارسي late ناوخته. You always arrive late. attack. د attack معنا ده حمله کول، په یو څیز باندې حمله کول. The dog attacked me on my way home. کور ته چې راتلم سپو را باندې حمله وکړه. The dogs attacked me on my way home. Bottom. bottom وایي تل ته، د یو څیز یخ ته، د یو څیز اخري حد چې کوم یخ هغې ته وایي bottom. The bottom of our bucket has a hole in it. زمونږ په بالټي په تل کې یو سوری دی. The bottom یخ of our bucket وایي بالټي ته. has a hole in it پای کې یو سوری دی. bottom یخ. clever. clever معنا چالاکه، مطلب یې چالاکه. for example احمد is a clever person. احمد یو چالاکه انسان دی. احمد یو چالاکه انسان دی. clever person چالاکه انسان. cruel. د cruel معنا دا ظالم. The people of Palestine are so cruel. د فلسطین خلک ډیر ظالمان دي. The people of Palestine are so cruel. Finally. د finally معنا دا اخر کار. Finally we won the match. اخر کار
میچ مو وګټو. فاینلی آخرکار وی won د میچ، موږ میچ وګټو، کرکټ میچ موږ وګټو. هایډ معنا ده پټول، خو دا هغه پټول نه چې یو شي را پټول، دا هغه پټول یو شي د بل شي نه پټول. مطلب د تاته 1 2 ولیکم که نه، او 1 2 ته ما ولیکه که نه، تاسو لیدلي خلک ګیم کوي، یو انسې مایله سي ورته وایي د دې لاندې څه دي، ګیم دی که نه، دغې ته هایډ وایي. دې ته هایډ نه وایي چې یو څیز راپټول، دغې راپټول ته نه وایي. دا موږ چې کوم وایو لکه وایي پلانکي ځای نه پلانکي څیز راپټ کړو، چارجر شو، دا شو دا شو، دغې ته هایډ نه وایي. هایډ هغې ته وایي یو شي د بل څیز نه پټول. ویر ډیډ یو هایډ مای چارجر، زما چارجر مو چېرته پټ کو. ویر ډیډ یو هایډ مای چارجر. هنټ، د هنټ معنا ده ښکار کول، شکار کول. لانګ اگو I used to hunt bird، ډیر وخت مخکې به ما د مرغو ښکار کوو. لانګ اگو ډیر وخت مخکې. I used to hunt bird، ډیر وخت مخکې به ما د مرغو ښکار کوو. لاټ، د لاټ معنا ده ډیر زیات، یو چیز په ډیر مقدار کې. لاټ ډیر زیات. علم has a lot of money، علم سره ډیر زیاتې پیسې دي. علم has a lot of money. middle، middle معنا ده منځ کې، منځ کې. For example، my laptop broke down at the middle of the paper، د پرچې په وخت کې زما لپټاپ په منځ کې خراب شو. آنلاین پیپر وه او زما لپټاپ د پرچې په منځ کې خراب شو. مومنټ، مومنټ څه ته وایي؟ ډیر لږ وخت، یو ساعت، یو وړه لمحه. پلیز ویټ ا مومنټ، مهرباني وکړه لږ صبر وکړه. مهرباني وکړه، پلیز مهرباني وکړه. ویټ ا مومنټ، لږ صبر وکړه. پلیز PLEASED، پلیز دې معنا خوشحاله کېدل. I'm so pleased to see you again، ډیر خوشحاله شوم چې بیا مې ولیدلې، چې بیا مې وکتلې. I'm so pleased to see you again. promise، promise، promise نه دی ها، promise د دې معنا ده واده کول، چا سره واده کول. why would I break my promise، زه به ولې واده خلافي کوم، زه به ولې خپله واده ماتوم. why would I break my promise. ریپلی، ریپلی معنا ده جواب ورکول، صحیح ده. ریپلی جواب ورکول. I will be waiting for your reply، زه به ستاسو د جواب د انتظار کوم، زه به ستاسو د جواب انتظار کوم. سیف، د سیف معنا ده محفوظ. We met an accident but we all are safe، موږ یو اکسیډنټ وکړو خو موږ ټول بچ یو. We met an accident but we all are safe، موږ ټول محفوظ یو. سیف محفوظ. ټریک، د ټریک مطلب دی چال، چال، چالونه چلول. Your turning trick really surprised it، ستا د راتاوېدو دا دغه ټریکس چې کوم وو دې موږ ډېر زیات حیرانه کړو، واقعي موږ یې حیرانه کړو. Your turning trick، ته چې په کومه طریقه باندې په موړ کې راتاو شوې که نه، نو په دغه چال چې کوم تا وچلو نو موږ دې ډېر زیات حیرانه کړو. ویل، د ویل معنا ده ښه. ویل ښه، WELL، ښه. ویل ډن، تاسو وایئ که نه، فار ایگزامپل ویل ډن، شاباس. د ویل ډن معنا ده شاباس. ها، پارت 2، ایډونچر. ایډونچر معنا ده د خطرو سره لوبې کول. اوس څنګه د خطرو سره لوبې کول؟ مطلب داسې کارونه کول چې په هغې کې مرګ ته خطره وي، دې ته څه وایي؟ د خطرو سره لوبې کول. دا تاسو موویز کې ویډیوګانې کتلي که نه، کس وي په هغه دیوال باندې موټرسایکل ګرځوي، داسې د خطرو سره لوبې دي که نه. بیا هم هغه کس کتلي وي هغه ټیکټر ته چې خپله خپه ور لاندې کړې ټیکټر ډېر پیاوړي، داسې دا ایډونچر دي، د خطرو سره لوبې کول غواړي.
که دوی دغلته معمولي شیان غلطي مو کړي دوی څه د دوی مرګ واقع کېدلی شي. For example, driving at midnight was an adventure. د نیمې شپې ډرایوینګ کول د خطرو سره لوبې کول دي. د نیمې شپې ډرایوینګ کول دا د خطرو سره لوبې کول دي که نه. اپروچ معنا ده نږدې کېدل. For example, as I approached the jeep, they ran away. څنګه چې زه جیپ ته نږدې شوم هغوی وتښتېدل. اگزامپل دی که نه چې as I approached the jeep they run away. څنګه چې زه جیپ ته ورنږدې شوم نو هغوی ټول وتښتېدل رانه. کیرفول معنا ده په احتیاط سره. یو څیز په احتیاط سره استعمالول، په احتیاط سره کېښوستل. تاسو لیدلي که نه په دغه باندې لیکلي مې په دې کاټن باندې اکثر لیکلي مې دا کوم چې دویانو والا کاټنې دي که نه کیپ اټ کیرفولي وایي دا په احتیاط سره دی. ها اگزامپل پلیز کیپ اټ کیرفولي آن د کپبورډ. مهرباني وکړه ډېر په احتیاط سره یې په المارۍ باندې کېږده. پلیز مهرباني وکړه کیپ کېږده اټ کیرفولي دا په احتیاط سره آن د کپبورډ په المارۍ باندې دا په احتیاط سره کېږده. کیمیکل د کیمیکل معنا ده کیمیاوي مواد. تاسو لیدلي که نه دغه کې چې لیبارټرۍ کې چې دا کوم ارتباط دي دا ټول کیمیکلز دي که نه. کیمیکل کیمیاوي مواد. فار ایگزامپل اٹ هیز ا لاٹ آف کیمیکل. په دې کې ډېر زیات کیمیاوي مواد دي. اٹ هیز ا لاٹ آف کیمیکلز. کریټ د کریټ معنا ده جوړول، یو شیز جوړول. فار ایگزامپل اسد کین ایزیلی کریټ any account on Amazon. اسد ډیر په اسانۍ سره په امازون هر یو اکاونټ جوړولی شي. اسد can easily create any account on Amazon. په امازون باندې اسد ډیر په اسانۍ سره هر یو اکاونټ جوړولی شي. ایول معنا ده بدي. go away موږ وایو که نه شیطانه مخکې ورک شه. نو دا به تاسو په انګلیش کې څه وایي go away devil. ایول معنا ده بدې. اوس ایول آی نو دې به څه معنی؟ د دې به معنی بد نظر. ایول آی بد نظر. فار ایگزامپل you have been affected by the evil eye. دا وایي که نه هله کور کې څه کله چې څوک بیمار شي یا نور څه حادثه راشي نو وایي ته د نظره شوی. نو ته په انګلیش کې څه وایې you have been affected by the evil eye. ته د دې معنا ده د دې مطلب دی ته د نظره شوی. ایکسپریمنٹ مطلب معنا ده تجربه کول. I wanted to do a new experiment. معنا یې ده ما غوښتل چې زه یوه نوې تجربه وکړم. I wanted ما غوښتل to do a new experiment. kill د kill معنا ده مړ کول. don't kill the cat. پیشوګانې مه مړې کوئ. don't kill the cat. یا don't kill the house fly. مچان مه مړه کوه. laugh د laugh معنا ده خاندل. why are you laughing. ته ولې خاندې. why are you laughing. loud معنا ده په تیز اواز په تیزه. don't talk loudly. په تیزه خبرې مه کوه. don't talk loudly مطلب یې دی په تیزه باندې خبرې مه کوه. nervous دې معنا ده بېچینه بېقراره. nervous. I become nervous when I heard your result. زه ستا د ریزلټ په اورېدو سره ډېر پریشانه شوم. چې ستا ریزلټ مې وکتو نو زه ډېر زیات پریشانه شوم. I become nervous when I heard your result. nice د nice معنا ده شور. don't make nice her. دلته شور مه کوئ، دلته شور مه جوړوئ. nice شور. project
د پروجیکټ معنا ده په پښتو کې پروژه. دې ته په ډېر خلک په پښتو کې هم پروجیکټ وایي. اسد is working on a new project. اسد په یو نوي پروجیکټ باندې کار کوي. اسد is working on a new project. scare. د scare معنا ده یریدل، ډارېدل. You scared me. تا خو زه ویرولم. You تا scared ودېرولم me زه. You scared me. تا خو زه ویرولم. نو scare معنا ده یریدل. shout. د shout معنا ده چغه وهل، چاته چغه وهل. تاسو نه کنه خلک یو بل ته په لارو کې چغه وایي. نو کرا نو اوس اگزامپل لې ما سره. Don't shout. I'm coming. چغې مه وهه زه درځم. نو shout معنا ده چغه وهل. smell. د smell معنا ده بوی کول، یو څیز بوی کول، پوزې ته رانږدې کول او بوی کول. I smelled the flower. ما ګل بوی کړو. I smelled ما بوی کو the flower ګلاب. terrible. د terrible معنا ده ډیر بد. terrible معنا ده ډیر بد. I had a terrible dream last night. تېره شپه ما ډېر بد خوب ولیدو. تېره شپه ما ډېر بد خوب ولیدو. اگزامپل دی که نه چې تېره شپه ما ډېر بد خوب لیدلی و. worse. د worse معنا ده بدتر، یعنې ډېر زیات بدتر. ها د worse معنا ده ډېر بدتر. The situation her is getting worse from the bad. دلته حالات د بدو نه بدتر کیږي. ورځ په ورځ د دې حالات چې کوم دي هغه د بدو نه بدتر کیږي. The situation her is getting worse from bad. Unit number 3.